د ایمان لویه نښه دا ده چې دی به په هر کار کې په الله بروسه او یقین ساتي. رب العالمین د ایمان مقصد هم دغه دی چې الله زما پیدا کوونکی دی، د دې ټول جهان خالق دی، او په دنیا کې په اسمانونو کې د ځمکې لاندې د پاسه د اسمان او د ځمکې په دامیانس کې چې څومره مخلوق دی د ټولو له ژوند او رزق الله ورکوي. مرګ د الله په اختیار کې دی، ژوند د الله په اختیار کې دی، عزت ذلت رسوایی بیماری جوړه روغه دا ټول د رب العالمین په اختیار کې دي. دا د ایمان مقصد دی. نو چې څوک په الله ایمان راوړي او په دغه صفات خپل رب اومني دی به په الله کلک یقین اعتماد او بروسه ساتي. توکل ورته وایي، زمونږ دا پښتانه ورته توکل وایي، وایي په خدای توکل کوه. اصل کې دا توکل دی، په الله بروسه او توکل کول. هر کار چې سړی کوي ګوره دا دنیا د اسبابو ځای دی. دنیا کې چې سړی اوسېږي نو خامخا به اسباب استعمالوي، لکه دی به کرونده کوي. اگر چې بې د دې نم الله په دې قادر دی چې بې د کروندې نم الله رزق درکړي، لیکن د الله دا عادت نه دی. دنیا کې الله یو نظام روان کړی دی، هغه نظام یې دا دی چې ته به خپل اسباب استعمالوي، خپل کرونده به کوې، پټۍ به کرې، خو په هغې به اعتماد نه کوې. یقین به دې دی که الله وغواړي له دې پټي نه مال رزق راکولی شي، که ونه غواړي زه به پټۍ وکرم او بخور به وکړم او سره به ورته واچوم او بیا به م پکې رزق ونه شي. دې به دا وایي چې دا خو د دنیا یو سبب دی او دا تنخواه او دا روزي او رزق مال الله راکوي. بس که الله وغواړي ناجوړه به شم، خپل افسر به رانه خفه شي، د نوکرۍ نه به وځم، او یا تنخواه به والم رانه به چته روکه شي، یا په بیماری به ولګي، یا په مقدمه به ولګي. زما وروڼو مونږ به اسباب استعمالو، دنیا د اسبابو ځای دی، خو بروسه او اعتماد او یقین دا به په دې سبب نه کوو، په چا به کوو؟ په الله. چې دې سبب کې روزي او رزق اچول دا د الله کار دی. که الله وغواړي نو وابچوي، که الله ونه غواړي هېڅ به م نه. دې ته توکل وایي. او که یو سړی سبب نه استعمالوي، یاره بس داسې به خدای ډوډۍ راکوي، نو بېشکه الله کولی شي، او په بعضې موقعو کې الله داسې کړي هم دي، لیکن هغې ته تعطل وي په عربۍ کې. انسان به داسې نه کوي، ته به خپل اسباب استعمالوي. چې کله ستا په الله مضبوط یقین او کلک اعتماد پیدا شو، کلکه بروسه دې په الله وکړه، بس بیا ستا د هر څیز دپاره الله کافي دی. ومن يتوکل علی الله فهو حسبه. چا چې په الله بروسه او اعتماد وکړه دغه الله ولا کافي دی. بس نو زما وروڼو په خپل رب کلک یقین ساتل او کلک اعتماد او بروسه ساتل دا د مضبوط ایمان نښه ده. او زمونږ د صحابه کرام هم دغه یقین او بروسه وه. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې ډېر زیات فتوحات شو، ډېرې علاقې فتح شو. مصر یو علاقه وه چې په هغې د یهودیانو او د عیسایانو قبضه وه، یهود هم پکې وو، عیسایان هم پکې اوسېدل. او دا مصر هغه علاقه وه چې یو زمانه کې د دې بادشاه فرعون او د خدایۍ دعوې کړې وه. هغه علاقه وه چې د موسی علیه السلام او د فرعون مقابله پکې شوې وه. او مصر یو زمانه کې هغه ښار او هغه وطن علاقه وه چې یوسف علیه السلام پکې بندي پروت او بیا خدای پاک ولې یو لوی منصب ورکړ. نو د عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې صحابه کرام ولېږل او مصر فتح شو. اکثریت پکې د یهودیانو او د عیسایانو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته د مصر چې کوم والي و عمرو بن العاص رضی الله عنه سوال جواب راولېږه چې صاحب که ته راغلې او دا مصر دې ولیده، ځکه عجیبه نشانونه دي پکې، د موسی علیه السلام او د یوسف علیه السلام او د یعقوب علیه السلام او د ډېرو پیغمبرانو نښې نښانې دي. او ناشنا علاقه او ناشنا وطن دی هغه دریای نیل چې الله پکې فرعون د 6 لکه لښکر سره غرق کړی دی. او دلته یهودیان عیسایان هم اوسېږي، دا علاقه به م وینې. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زړه کې شوق پیدا شو لا د لښکر سره. مزل زیات دی او څاروي کب دي، نو فیصله په دې وکړه چې په یو اوښ باندې به 2 کسان سورلي کوي، خو دوه به هم پې لګاتار یو شان سورلي نه کوي، یو کس به سوري او بل به د اوښ پړی نیولي. نو چې 2-3 میله مزل وکړي نو بیا هغه چې چا پړی نیولی دی هغه په اوښ سور شي، او دا سور سړی به کوز چې دی به پړی نیسي،
یو به دمه رواني او بل به سفر کوي، اوښ به هم نه ستړي کېږي او په دې به مصر ته ورسو. لوی مزل دی. اتفاقا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې کوم مرګري په دې سفر کې هغه د غلام مړی، نو دوی دواړو په شریکه یو اوښ ونیوه. چې اوښ یې ونیوه څه منځ پې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سورو او غلام هغه پړی نیولی و چې هغه موده پوره شو او اوس به سورلي بدلېږي. حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین د مسلمانانو بادشاه هغه به کوزیږي، نه غلام ورته وي صاحب ته خو به نه کوزیږي. وی ولې؟ وی زما نمبر نه دی، دونه ساعت خو زه سور وم او تا پړی نیولی و، اوس به ته سورېږې او زه به د اوښ پړی نیسم. وی نه صاحب ته خو یو د مسلمانانو بادشاه امیر المؤمنین. دویم دا دی چې د نبي علیه السلام نږدې خلیفه لوی قدر او عزت دی، او دریم دا دی چې زه ستا غلام او نوکر یم. نو دا چرته شوي دی چې غلام دی په اوښ سوري او هغه چې کوم مالک دی هغه دی پړی نیولي. خلق بس وی ما رسوا کې صاحب داسې نه کېږي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کې الله ډېر لوی انصاف یې ښودی. هغه وی نه الله له به څه جواب ورکوم، دې سفر کې ټیک ته چې ته زما غلام یې، خو چې څنګه زه ستړی کېږم داسې ته هم ستړی کېږي. څنګه چې زما سورلی تاجت دی نو ستا هم دغسې سورلی تاجت دی. څنګه چې زه پیاده مزل نشم کولی ته هم نشې کولی، مجبور یې کا غلام یې کېنو بر وی ته بره کېنوس. دې ته انصاف وایي. زمونږ په حکمران طبقه کې د الله انصاف پیدا کړي، هر څه به ټیک شي. نو پړی یې ونیوه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه، او چې کوم غلام دی نوکر دی هغه پې بره کېناست. نمبر په نمبر به تلل، کله به حضرت عمر پړی نیولی او غلام به پې سورو، او کله به غلام پړی نیولی حضرت عمر رضی الله عنه به پې سورو. مصر ته چې کله نږدې شو، د مصر چې کوم گورنر دی والي عمرو بن العاص رضی الله عنه، او د دنیا صحابه دي الته او نوي مسلمانان دي، د حضرت عمر دبدبه او روب خو د لرې ځای پورې خورو. استقبال له خلق راووتل، د لارې کوڅې ډکې دي، یو طرف ته ولاړ دي او بل طرف ته ولاړ دي، او هر څوک وایي چې د عمر به څنګه سړی وي، دا خو ډېر د روب او د دبدبې او د انصاف او د عدل بادشاه دی، او د نبي علیه السلام نږدې ملګری دی، او د فارس او د روم پورې علاقې د فتح کړې چې دا به څنګه سړی وي. یهودیان او عیسایان او اهل کتاب دا ټول استقبال لرو تیری او په دې لارو کوڅو کې ولاړ. چې لږ مزل پاتې شو نو اوس دغه وخت کې د غلام د سورېدو نمبر دی. حضرت عمر غلام ته وی خېجه وخته او په خپله کوز شو. غلام ورته وی نه صاحب زه دمه یم او دا لږ مزل دی، او ګوره خلک ستا استقبال ته راوتی دی، نو ډیره بده خبره ده چې تا د اوښ پړی نیولي استقبال له ستا خلک راوتی دی، او تا د اوښ پړی نیولي او زه پې له پاسه سورې. وی ټیک ته دا خبره درسته ده، لیکن د قیامت پر ورځ د الله په دربار کې که مانه الله تپوس وکړي نو زه جواب به ورکوم. انصاف دا دی چې زما ټیم ختم دی اوس دې وخت کې، ستا ټیم د خطو شروع دی، شابه خېجه وخته اوښ باندې کېنم. روان دي چې کله په ښار ور داخل شو، خلکو تپوس وکړه ګڼه ګوڼه زیاته وه، امیر المؤمنین پکې کم یو دی. وی دا فلانکي اوښ باندې فلانکي اوښ د امیر المؤمنین دی. د بادشاه به یو خاص طریقه وه، مخکې به مقدمة الجیش روان و، دا لښکر شپږې سوي، او په دا منځ کې به بادشاه په یو قافله کې روان. وی دغه اوښ د بادشاه دی، دی به پې سوري. اتفاقا هغه ځای کې عمر کوز شو او غلام یې وخېجو. هغې چې هغه اوښ ته وکتل او هغه غلام ته وکتل او هغه خپل کتابونه یې راواړول. وی یاره داسې کار دی چې دا امیر المؤمنین عمر نه دی. زمونږ په کتابونو کې چې د آخرې زمانې د پیغمبر د دویم خلیفه کم صفت راغلی دی هغه په دې سړي کې نشته. که دا ستاسو امیر المؤمنین او تاسو وایئ چې دا عمر دی، دا هغه نه دی چې زمونږ کتابونو کې مونږ سره د صفت ذکر دی. صحابه ورته وی نه، وی دا بالکل نه دی. وی تاسو چې وی په دې اوښ به سوري، وی د هغه د کوزېدو نمبر راغلی دی. وی دا د اوښ پړی چې یې نیولی دی دا امیر المؤمنین دی عمر، او دا چې په اوښ سور دی دا غلام دی. چې هغې بیا خپل کتابونه ولټول او د دې صفت او د سترګو ته او د مخ ته وکتل، وی بېشک زمونږ په کتابونو کې چې د آخر زمانې د پیغمبر د دویم خلیفه کوم صفات یې په ده کې شته. وی ډېر زیات یهودیان او عیسایان د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دې صفت کتو او د اوښ په دې مهار نیولو باندې مسلمانان شو. چې بیا ښار ته داخل شو، نا گورنر ورته وایي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته، وی صاحب ستا ملاقات له د یهودیانو او د عیسایانو مشران راغلي دي او تا سره میلاویږي به، نو ته دا مهرباني وکړه دا جامې دې بدلې کا او یو ډېره اعلی قیمتي جوړه یې وله راوړه. وی دا واله
لکه دې هم په یوه جوړه کې تللی او هغه جوړه کې چې دې کم کې تللی نو هغې ته یې ټوټۍ لګولې وې شلېدلې وه نو هغې ته یې ټوکړې لګولې وې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وی ولې دا جامې بدلې کم وی صاحب یو خو دا بې ډوله دي ټوکړې ورته لګېدلي دي او ما دله نوې جوړه راوړه بل سفر والی دي په لاره خیرنې شوي دي نو خیرنې دي او د ډېر خلک ستا ملاقات له راځي نو که تا دا جامې اغوستې نو راپورې به خاندي د عزت دا خشته جوړه مې دله راوړه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وی د خیر علاج خو ما سره شته غسلخانې ته به نه وځم زه به ملام به او دا جامې به مو وینځم او چې کله اوچې شي بیا به یې واغوندم او که ته د ډول خبره کې نو کفا بالایمان زینتن د ایمان نه د ډول ښه شی بل نشته د ډول شی جامه نه ده د ډول شی ایمان دی الحمدلله هغه زما په الله مضبوط دی ګوره ایمان چې ایمان او بروسه او اعتماد دی په الله مضبوطي بیا پروا مه ساته الله به دې مدد کوي هم اکه غسلخانې ته ننوت وې لمبل او چې کومه جوړه چولې وه هغې په غسلخانه کې ووینځله او نچوڼې کړه او وی سندله لږ صبر یې ورته وکړه بیا هغه جامې واچولې نه خو لمدې وې چې بار ته راووت لږ پکې نور ته کېناست پکې وګرځېد راوګرځېد څه نیم پخته غوندې وچې شوې کېناست په جومات کې او د دنیا یهودیان او عیسایان کې رالل ملاقات لږ ګوري چې امیرالمؤمنین عمر به څنګه سړی وي او دی به څنګه خبرې کوي نوم خو یې د مشرق نه مغربه پورې خور دی تاسو یقین وکړئ چې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په هغه جامه هغه انځلې جامه اغوستو او په هغه ټوټو والا جامه هغې چې خپلو کتابونو کې وکتل وی دا د پیغمبر علیه السلام دویم خلیفه دی رښتونی لکه زمونږ په کتابونو کې ردوم دا صفت راغلی دی هغه چې څومره د یهودیانو او د عیسایانو مشران راغلي وو اکثریت پروردګار په هغې مسلمانان کړل اوس که حضرت عمر فاروق رضی الله عنه جوړه بدله کړې وې او خسته جامې اغوستې وې هغې به وې نه دا صفت خو د آخرې زمانې د پیغمبر د خلیفه زمونږ په کتابونو کې نشته ممکن و چې ډېرو خلکو ایمان نه وی راوړی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه به هم دا خبره کوله هغه به وی په الله حق توکل وساتئ توکلوا علی الله حق التوکل الله سره چې په الله چې کوم اعتماد مناسب دی دغسې اعتماد په الله وکړئ هر ځای کې به الله ګټه درکوي یو ځای کې به الله ناکام نه پرېږدي واپس رالل د مصر نه د مصر والي ورته خط ولیږه وی صاحب یو ناشنا واقع پیښه شوې ده دغه دریاب کې دریای نیل ورته وایي دی به کال کې یو ځل اوچتېده لکه دا دریابونو کې سیلاب راشي نو چې دی به اوچت شو نو د مصر پر یې ښار به ورته او ښار به یې غرقاو نو د خلکو دا یو شیطاني طریقه وه شیطان پړه کې ورته دا یو خبر اچولې وه چې هغې به یو خشته جینۍ وکته په ټول ښار کې چې د هغې نه خشته ښکلې جینۍ به بله نه وه پیغله جینۍ او هغې ته به یې اعلی قیمتي جامې واچولې او کالي به یې ورته د سرو زرو دا انبار کړل او ډولۍ به یې کړه لکه یو ښځه چې ودیږي او خلک یې ناوي هغه جینۍ به یې راوسته او چې دریاب به کله راوچت شو نو جینۍ به دریاب کې وغورځوله خو چې دریاب کې به یې جینۍ وغورځوله دریاب به ښکته شو د هغې دا زړه طریقه او رواج را شروع کله چې د مسلمانانو ته الله فتح ورکړه هغه والي صاحب په زمانه کې دریاب راوچت شو چې راوچت شو نو خلکو د هغه زوړ رواج مطابق هغه خپل رسم رواج ورته وایي هغه یې شروع کړو د دې تپوس کوي دا څه کوې وایي دا خو زمونږ زړه طریقه ده دا دریاب خو نه ښکته کېږي دا خو کله مصر غرقوي او چې مونږ دا چل ورسره وکړو نو دریاب ښکته کېږي هغه وایي پام کوئ ګورئ یو مسلمانه جینۍ بې ګناه دریاب ته غورځول دا خو سخت ظلم دی دا ونه کې وی صاحب دا خو مونږ هر کال داسې کوو زمونږ طریقه ده حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته خط ولې او دا علي ورته ووایي ګوره د عمر فاروق توکل ته ګوره کنه ومن یتوکل علی الله فهو حسبه په الله چې د توکل وکړو اعتماد او بروسه وکړو الله به دې مدد کوي یو قدم باندې به دې امداد کوي خط عمر فاروق رضی الله عنه یو خط ولیکه دریاب ته خط لیکي ای دریابه که ته په خپل حکم چلېږي اوچتېږي چې څه دې خوښۍ کوه که دا کلي روانې او کار سکې او که ته د الله په حکم چلېږي نو د الله د رسول خلیفه دا خط مې درو لېږه او چې زما خط کله درو رسي چې فوراً لاندې وغورځوي خط چې والي صاحب ته راورسېد وي دا داسې وخت دی چې دریاب په غورځان دی او اوچتېږي او خلکو ورته د ښار په کوڅو کې بندونه اچولي دي چې دریاب دریای نیل له اوچت شو دا خو زمونږ ښار غرقوي والي صاحب ته وایي چې والي صاحب کې ټول خلک مرو یو جیلی دی پکې مړه شي که نه یو به ورونو خو ټول کلي خو به بچ شي ویې لږ صبر وکړي
دې کې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خط راورسېد چې راورسېد هغه خط یې دریاب ته وروغورځاو وایي چې دریاب اقا سات کېناسته او تر هغه چې د عمر فاروق د خط سره دریاب ویخلتلی دی او ناست دی نو تر ننه پورې هغې کې بیا سیلاب نه دی راغلی نو په الله به بروسه او اعتماد کې باس چې په رب العالمین دې بروسه وکړه او اعتماد دې پې وکړه اسباب به خپل استعمالی ډاکټر له به ځې ډاکټر به درله علاج کوي ځکه دا د دنیا اسباب د نبي علیه السلام په خپل استعمال کړي دي حضور پاک مبارک د بیمارۍ لپاره علاج کړی دی نبي علیه السلام مبارک د رزق د طلب دپاره خپلې هلې ځلې کړي دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دشمن د مقابلې لپاره تور او زغره او نیزې راغشتې دي او دا اسباب دي د استعمال کړي دي د کوي د اوبو لپاره یې بورقه استعمال کړې ده د نور د حفاظت لپاره یې بره چت جوړ کړی دی دا ټول اسباب دي د لوږې د ختمېدو لپاره یې ډوډۍ خوړلې ده لیکن اعتماد او بروسه به په دې اسبابو نه کوي په چا به کوي په لوی الله به کوي که الله وغواړي دغه ډاکټر معمولي ډاکټر د دارو به درته ولیکي الله به دې پرې جوړ کړي او چې الله ونه غواړي نو پروفیسر ته به لاړ شي د ډاکټرانو بورډ به پرې پاسه ناست دي او د هغې په هغه تخت به ته څه وکړي چې څوک یې هم نشي جوړولی بروسه او اعتماد دا به په لوی رب العالمین کې او قسم دی چې مونږ د صحابو ژوند ته وګورو د هغې اعتماد او بروسه په لوی الله وه یو صحابي فرمایي وی نبی علیه السلام چې ته لېږلی وم څه کار له وی واپس چې راتلم لار رانه غلطه شو په یو ځنګل ورلم قافله رانه ګډه وډه شو وی چې په ځنګل ورلم اوس خدایه ما ته خو لار هم نه ده معلوم دا به څه کېږي وی یو زمری مې ولیده او زمری چې په ځنګل کې انسان یوازې ګیر کې چته یې پرېږدي چې زمری مې ولیده وی ویارېدم وی زمری داسې راته دا خوله وازه کړه او غړمبار یې شروع حملې ته یې ځان جوړو چې په ما حمله وکړي وی ما وی چې راشه ګوره توکل او اعتماد په الله دی دې زمري ته مې چې ای زمریان تم د الله مخلوق او زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم استاد یم د الله د پیغمبر او څه کار دی لېږلی مولا رانه غلطه شوې نو که ته د الله مخلوق یې زه د الله د پیغمبر استاد یم چې ما ته غږ ونه کړي وی یا زمري ته چې مې دا خبره وکړه نو یا زمري ځان جوړو حملې ته او یا فورا غلی شو خولې بنده کړه او ما ته را روان شو لکې ترنګۍ لکه دا ساتل سپی چې مالک ورته آواز وکړي او دا لکې ترنګۍ او داسې خوشامنده غوندې دی مالک ته کوي وی زمري مې دقسې خوشامنده شروع کړه او لکې خپو کې ورکړه او کله به یې لکې ترنګول او خواله راغی وی راغی واپس روان شو وی چې روان شو وی مې چې د شکر د زمري نه خو الله خلاص کړم خو لاره مې راته نه ده معلومه په کومه لاره به مدینې شریفې ته ځم وی زمري روان دی او ما ته شا شاته ګوري وی بیا دې کې را واپس شو وی چې را واپس شو خپې مې یووالی بیا روان شو او چې روان شو نو وی ما ته شا شاته ګوري وی زه پوه شوم چې دا زمری خو جوړ ما ته لار ښیي ځکه په دې لاره ځي او ما ته واپس کېږي او شا شاته ګوري وی ما چې راشي څو قدمه ورپسې واله وی چې ور وامې غېږته زمري رانه مخکې دی او زه ورپسې او چې ځي نو ما ته شا شاته ګوري چې دی راپسې را روان دی او که نه دی را روان وی چې لویې لارې ته د علاقې یې مخامخ کړمه نو وی زمري رانه ځنګل ته روان شو او زه په هغه لاره روان شوم وی لږ ساعت پس یو کلي ته ورسېدم مدینې منورې ته خدای پاک راورسوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الوی وی دا الله رسول دا کار وشو وی قسم دې زما په هغه ذات چې زما ستا د هغه په اختیار کې ده که تاسو په الله کلک یقین وساتئ ورنه مخلوق د الله په اختیار کې دی که نه زمری چا پیدا کړی دی الله او د زمری په دې پنجو په دې خپو کې دا طاقت چا پیدا کړی دی الله او د په دې دماغو کې دا شعور چا پیدا کړی دی الله دا څه خو د الله په اختیار کې دی وی زما د قسم په هغه ذات چې زما ستا د چا په اختیار کې ده که په الله مو حق بروسه وکړه او کلک اعتماد هم په الله وساته نو زه په زمرو په حیواناتو او پروردګار ستاسو څوکۍ کې سفیان ثوري رحمت الله علیه وی دا د هغه خپله واقع ده وی د بصرې نه را روان وم وی یو لار وه وی ما ته پته نه وه شړه وه څوک پرې نه تلل او په دې لاره زه وی مخکې تللی یم د علم په طلب کې وی ډېره لنډه او نږدې لاره وه وی خلک په اوږده لاره تلل په دې لنډه نه تلل وی ما هم د چا نه تپوس ونه کړو پرې ورغلم چې دا خو لنډه لار ده را خلک پرې وړي نه دي وی چې ورغلمه وی یو سپی و ډېر غټ سپی مضبوط دا ګولټیر یا ګولډنګ سپی ورته خلک نه وایي دا خطرناک سپی وی دا سپی دی او د دې لارې په دې غاړه پروت دی او کله یو خوا منډه کي کله بل خوا وی بس پوه شوم چې دا لاره خو دې سپي په دې خلکو شاړه کړې ده دا خو د دې سپي له وجې نه خلک په دې لاره نه دي اوس هم زمونږ په دې علاقو کې په کومه علاقه کې چې ماري نو خلک ورته پټۍ هم پرېږدي پوله مته شړه کړي لکه وایي دلته اجدها ده او ښامار مې چې دا خو دا
لار دې سپي بلې خلکو شړه کړې ده ویارېدم وی بس چې ویارېدم چې دا سپي په معاملهونه کې نو را واپس شو وی چې را واپس شم سفیان ثوری رحمت الله علیه دا حدیث هم لوی امام دی او تصوف د دې پیرانو مشر پیر دی او په حدیثو کې صحیح بخاری او په نور کتابونو کې دا حدیث استاد دی وی هغه سپي راته شا کړې او ما ته وی چې اے سفیان ثوری اور سپي را سره خبرې کوي ملا مو واپس کېږه پام کوه چې واپس نشي زه خو دې لپاره دلته نیم ناست چې په خپلو مسلمانانو نیکانو د لار شړه کم زه الله دې له کېنولم چې د حضرت ابوبکر او د عمر په دشمنانو لار شړه کم هغوی په دې لار نه پرېږدم ځکه بعضې خلک په بصره او په کوفه کې داسې اوسېدل چې به حضرت عمر فاروق او حضرت ابوبکر صدیق ته سپک وې او کنځل به یې ورپسې کول نو زه الله دې دپاره مسلط کړم چې د ابوبکر او د عمر په دشمنانو لار شړه کم د الله په دوستانو نه راځه وی سپي لکه ترنګوله او په لاره ته نیغ راوړېده ګوره په الله یقین ساته چې په الله من کان لله حدیث پاک کې نه راځي من کان لله کان الله له څوک د الله شو الله د هغه شو او بل حدیث پاک کې نه راځي وی چې څوک ما ځان ته یادوي او هر موقع کې ما یادوي وی زه به د لاس او خپې او اندامونه شم دې په لاس او خپو اندامونو باندې څه کوي دې په خپل ځان له کار کوي روزګار پې کوي د دنیا او د آخر ګټه به پې کوي الله وی دا څه وله زه کوم بیا رونو په الله بروسه ساته په الله اعتماد ساته په الله چې د بروسه او اعتماد وساته په حضرت ابراهیم علیه السلام یې اور ګلې ګلزار نه اور کې وغورځو الله یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم اے اور په ابراهیم علیه السلام یخش خدا سے یخم نه چې ګورې د یخنۍ نه یې تنګ کې معتدل چې ډېر ګرمیم پکې نه او ډېره یخنیم پکې نه په حضرت یوسف علیه السلام واقعه مې درته بیان نه کړه د کوی نه الله راوویسته او د مصر بادشاهۍ تخت یې ونه رسو چې په الله اعتماد وساتې